راشد خان په لومړي ځل د خپل واده په هکله سپینه خبره وکړه. د واده وخت یې اعلان کړ. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. دا چې نور یې څه ویلې دا په ویډیو کې وګورئ او د تام پلس چینل په سبسکرایب مه هېروئ. راشد خان په لومړي ځل د خپل واده په هکله سپینه خبره وکړه. د واده وخت یې اعلان کړ. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم ډیر غړي چې وادونه لري، ځینې خو ان دومره لوی ځامن لري چې اوس د نورو هیوادونو د کرکټ په لیګونو کې لوبیږي. خو د افغانستان د کرکټ ستوری راشد خان بیا تر اوسه مجرد دی او د واده په هکله تر اوسه پورې کومه غوڅه خبره نه وه کړې. تازه په یوه مرکه کې په لومړي ځل د خپل واده په هکله خبرې کړې دي او دا لومړی ځل دی چې نوموړی ډیر واضح الفاظ استعمال کړي دي او د واده په هکله خبره نوره سپینه بیان کړې ده. د ویلي دي چې واده نیت لري او داسې یو پروګرام لري چې په راتلونکي 1 یا 2 کلونو کې به واده وکړي. هغه دا ونه ویل چې کومه نجلۍ مشخصه کړې ده یا په خپله خوښه واده کوي که د کورنۍ له لارې. دوستانو زموږ چمتو شوی خبر تر همدې ځایه پورې و. الله په امان.